سرکمونشن پالیسی دا یوټیوب یو داسې عجیب او غریب قسم پالیسی دی چې تا به څه وایلیشن هم نه کړی، څه مسټیک به هم نه کړی، ټیک ټاک چینل به ډیلیټ شي. او صرف داسې نه دا چینل به ډیلیټ شي، د همیشه لپاره په یوټیوب باندې بین شي، ته هیڅکله په یوټیوب باندې کار نشي کولی. که ته خپل فیس شو کې که فیس نه شو کې پس ته بند. ډېر خلک د دې پالیسي نه د بچ کېدلو لپاره داسې کار کوي چې هغوی د هر یو چینل لپاره الګ موبایل یوز کوي یا الګ لیپټاپ یوز کوي. خو دا د دې حل بیخي نه دی. د دې پالیسي شاته چې کوم حقیقت دی، اصل خبرې دي، د هغې په باره کې به نن پر شارټ ویډیو کې خبرې کوو. زیاتره خلک بغیر د تحقیقه سم وایي. د سرکمونشن مطلب سره د ټول نه مخکې په دې باندې ځان پوه کړئ نو ستاسو دا مسله نه ده، دا په خپله حل شي. د دې مطلب دا دی فار ایگزامپل په یو ځای کې رولز جوړ شوي دي، اصول، یو قانون جوړ شوی دی او ته هغه فالو نه کړي، د هغې نه په بله لار باندې تیر شي، یعنې دا ته بایپاس کړي، دې ته ویل کېږي. فار ایگزامپل یو مجرم دی دوست چې هر قسم جرم کړی دی، په ګاډي کې ناست دی او مخکې دې ته پته ولګېږي چې په چیک پوسټ باندې پولیس ولاړ دي یا فوج ولاړ دی، هغوی چیکینګ کوي. نو دا داسې کار وکړي چې دغه سیده روډ پرېږدي او په کچه کې کوز شي یا بله لار اختیار کړي او هغوی بایپاس کړي، د هغوی نه په بله لار باندې تیر شي، دې ته ویل کېږي. د یوټیوب په ژبه کې د دې اصل مطلب دا دی که نه. فار ایگزامپل مخکې به داسې کار و، د نن نه 15 کاله مخکې 10 کاله مخکې خلکو به یو چینل جوړ کو یا مونټایز چینل به یې واغوستو. په دې باندې به دوی داسې ویډیوز اپلوډ کولې چې هغه به د یوټیوب د اصولو مکمل خلاف ورزي وه. یوټیوب هغه څیز نه خوښو، نو د هغه 2 نمبر کانټینټ نه به د دوی ارننګ سټارټ شو. که اوس یو میاشت به یې وکړو که یو کال به یې وکړو، هر کله به چې یوټیوب گیر کو پس تر هغې پورې به دوی ارننګ کېدو. صحیح د یوټیوب خو ورته هغه چینل بند کوم، خو بیا به دوی بل چینل کریټ کو، همدغه کانټینټ به یې اپلوډ کول یا نور داسې کانټینټ به یې اپلوډ کول چې هغه هم د یوټیوب د اصولو مکمل خلاف ورزي وه، خو دوی به ترې پیسې ګټلې. مطلب دغه غلط کار به یې کوو، په غلطه طریقه باندې به یې پیسې ګټلې. چې هغه به ورپسې بند شو، بل به یې کریټ کو، بل به یې کریټ کو. یوټیوب سره هغه وخت کې دومره ټیکنالوژي نه وه، AI ورسره نه وه، دومره ترقي نه وه کړې. مونږ سره یو کس و، هغه به دا سلوډ اینډ ریورب سانګز نه دي د انګلیش، دا به اپلوډ کول په خپل چینل باندې. د دې څومره ډېر ویوز وي، نو د دې نه هغه څه تقریبا $4.5 ګټلي، بیا ورپسې چینل بند شو. همدغه شانې خلک موویز اپلوډ کوي یا مختلف قسم کانټینټ د زه به ستاسو ته کم یادو، خو ان سمپل ورډز چې درته ووایم که نه غلط کانټینټ په غلطه طریقه باندې پیسې ګټل، دا هغه خلک چې د دوی مهنت نه خوښ او دوی شارټ کټو پسې ګرځي، دوی یوټیوب ته نقصان ورکوي. او هغه خلک څوک چې په یوټیوب باندې په صحیح طریقې سره کار کوي، دوی هغوی ته هم نقصان ورکوي. نو دغه سرکمونشن پالیسی دا د مخکې نه موجوده وه، خو اوس یوټیوب دا ډېره زیاته ټایټه کړه د AI په مدد سره. نو اوس د یوټیوب په ژبه کې د دې اصل مطلب دا دی فار ایگزامپل یو کس دی او هغه دغه شانې د یوټیوب د اصولو خلاف لاړو، داسې کانټینټ اپلوډ کو چې هغه د یوټیوب دپاره نقصان دی، تاوان دی. یوټیوب ورته چینل ډیمونټایز کو یا ورته ډیلیټ کو. نو دا به داسې کار کوي چې لول به د هغې مسله حل کوي، ورته به وایي چې آیا دا صحیح کار دی، ما ولې کړی دی، ریزنز به ورکوي. که چېرته د دې چینل مسله حل کړه ښه خبره ده، په دې باندې هم کار کولی شي، په بل باندې هم کار کولی شي. خو که چېرته دا چینل مو ډیمونټایز پاتې شو، د دې مسلې حل نه کړه، نو مطلب دا دی چې دا غل دی، دا صحیح کار نه کوي، دا گیر شو. د یوټیوب دا د همیشه لپاره د ټول عمر لپاره په یوټیوب باندې بین کی، دا بیا بل اکاونټ نشي جوړولی. اوس به تاسو دا وایي چې یوټیوب ته اخر دا پته څنګه لګېږي چې دې کس بل چینل کریټ کو. نو ګوره کله چې تاسو چینل کریټ کوئ، دا همداسې خو نه کریټ کېږي، کنه په ایمیل باندې کریټ کېږي او ستاسو په ایمیل کې ستاسو ټول معلومات دي، بل په دغه چینل کې ستاسو د موبایل نمبر دا ویریفای کېږي او ټول نه اهم ستاسو فیس ویریفیکیشن ورکوي. نو دا ټول معلومات یوټیوب سره پراته وي. کله چې دا کس بل چینل کریټ کړي، نو د یوټیوب AI ته اتوماتیک پته ولګي، هغه کیچ کی چې ما مجرم بل چینل کریټ کو، بس ډایرکټ ورته ختم کی. نو په اینډ کې صرف دومره وایم که چېرته غلط کار کې شارټ کټو پسې ګرځي، لس موبایل نه کنه که سل موبایل هم چینج کی، یوټیوب ستا لپاره نه دی، ته په یوټیوب باندې کار نشي کولی. که چېرته صحیح کار کوي نو په یو موبایل کې ته لس چینل خو ستور کې سل چینل هم ساتلی شي، صرف په یو موبایل کې. مونږ په خپله هم داسې کوو، تر اوسه پورې مونږ چېرته د بل چینل لپاره بل موبایل یا بل لیپټاپ نه دی اخیستی، په همدې یو لیپټاپ کې په یو موبایل کې ټول چینل دي. یوټیوب متعلق چې څه نوی اپډیټ هم راځي، یو داسې خبره چې هغه د یوټیوب په دې سفر کې تاسو ډېر زیات هیلپ کولی شي. زموږ د واتس اپ یو چینل دی، بالکل فری کې دی، تاسو جوین کړئ. هر ورځ زه په هغه کې په وایس میسج کې
سر خبرې چې وي هغه شیر کوم او زما کې ان شاء الله چې ډیره زیاته فائدہ ورته وکي نو پین کمنټ کې په ډسکرپشن کې د تاسو ته لینک ملو شي جوائن کړئ او کته یوټیوب په باره کې سیریز شوق دی ورسره وي زموږ سپورټ ټیم سره برابر تو کې ورته به چې ماته د فری کورس هغه لینک راکړه تاسو ته به یو لینک ملو شي پلی لیست چې په کې تقریبا 15 شپږ ویډیوز دي خو څه عام ویډیوز نه دي تر یو څو ویډیوز نه تاسو دومره زده کې چې هغه تاسو په کلونو کې نه وزده کړی تاسو ذهن باور سره کولو شو کوم چې صحیح او اصل لار ده دغه پته به تاسو ته ولګي دا که چېرته تاسو خو هوا نو تاسو موږ د یوټیوب انلاین اکیډمي کې رجسټریشن هم کولای شئ